نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه وعن أبي نجيه عمرو بن عبسة بفتح العين والباء رياض الصالحين دا شروع باب الرجاء الله رب العالمین نے امید ساتل دیکھ منگ راورسیدو حدیث دا ابو نجیح تا چې دنو عمرو بن عبسو بفتح العين والباء عين او بالا فتح ورکا عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال فرميدا كنت وأنا في الجاهلية داوي دا اسلام نمخ کې د جاهلیت په زمانہ کې كنت وأنا في الجاهلية زوم د جاهلیت په زمانہ کې د اسلام نمخ کې اظن ان الناس على ضلالة ما دا ګمان کو چې خلق په گمراهۍ باندې دي وانهم ليسوا على شيء او دیو په کم دین باندې نه دي وهم يعبدون الاوثان دي خلقو به عبادت کوو د بوتانو نو فسمعت برجل بمکه ما دی سړي په باره کې واورېدل چې هغه په مکه کې دی او د دې بت پرستۍ خلاف دی او یخبر اخبارا څه خبرې مې واورېدل چې دا د بوتانو په خلاف باندې خبرې کوي او دا نه مني نو فقعدت على راحلتي زه په سورلۍ باندې سور شوم فقدمت عليه او د دې خواته رالم مکې ته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا نبی رسول الله ولید چې هغه په پټه باندې خپل دعوت کوو جراء عليه قومه او زورور و پاغه باندې قوم داغه نو فتلطفتو نو ما په نرمۍ او په پټه باندې کوشش وکړه تدبیر می جوړ که حتی دخلت علیه تر دې چې زه په هغه باندې ور داخل شوم او داغه سره میلاو شوم حتی دخلت علیه بمکه ته په مکه کې نو فقلت له ما ورته ویل ما انت تسوکی قال اغول انا نبی ز د الله پیغمبرم قلت ما ورته ویل چې وما نبی دا نبی چاته ویل کېږي نبی څوک دی زه خو نبی نه پیژنم قال اغول ارسلني الله وإذا الله رب العالمین را لګلم په خپل احکاماتو باندې په خپل دین باندې قلت ما ورتل وبأي شيء ارسلك تعالی رب العالمین په څه باندې را لګلې نو قال اغول ارسلني ذا الله رب العالمین را لګلم بصله الرحم چې زبر څه کومه خپل ولی په پالما وکسر الاوثان او بوتان با ماتوما وان يوحد الله لا يشرك به شيئا او دیو په دی الله را لګلم چې دیو الله عبادت وکړي شي او داغه سره شریکان جوړ نشي قلت ما ورتل فمن معك على هذا تا سره په دې کار کې څوک مرګري دي
نو قال غول انک وای کله چې ما دا ته پوښتنه وکړه چې فمن معك على هذا قال غول حر وعبد زما سره آزاد کس او غلام دواړه مرګري دي ومعه يومئذ ابو بکر وبلال د نبی رسول الله سره دغه وخت کې مرګري او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی یو بلال رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه آزاد او بلال رضی الله عنه غلام. نو قلت ما ورتل انی متبعک زم ستا تابعداری کوونکی ام ستا ملګرتوب کوما. قال نبی علیہ السلام راته ویل انک لن تستطيع ذلك يومك هذا وته نن ورځ د دې طاقت نه لري چې ته زما ملګری شي. الا ترى ایت نګوري حالی زما حال ته زما د حالات نګوري وحال الناس او حال د خلقو زما او د خلقو حالات ته وګوره ولكن ارجع الى اهلك لیکن ته کورته واپس شه واپس لاړ شه خپل کورته. فاذا سمعت بي کله چې تا زما په باره کې واورېدل قد ظهرت چې زه راښکاره شوم نو فاتین یا زه غالبه شوم نو بیا زما خواله راشه. اوس ته د دې طاقت نه لرې چې زما سره پاتې شي. قال اغول فذهبت الى اهلي وزه خپل کور ته واپس رالم. وقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه نو په دغه وخت کې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی بس مکه پرې خو د هجرت یو حتى قدم نفر من اهل المدینه تر دې چې رال څه کسان زما د کورنۍ نه د مدینې نه. فقلت مورد ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينه ما داغینه تپوس وکړه چې دا غسړی څه حالات دي چې د مکې نه هجرت کړی دی او مدینې ته راغلی دی. فقالوا غيولي چې الناس الیه سراع خلق داغه طرف ته ډیر په تیزی باندې را روان دي. وقد اراد قومه قتله او داغه قوم د وجلو اراده کړې و چې دا ووجني. فلم يستطيعوا ذلك دا طاقت ونلره چې دا ووجني. وفقدمت المدينه نو زه مدینه ته رالم د نبی رسول الله خواته. فدخلت عليه ور داخل شم فقلت ما ودل يا رسول الله تعرفني تما پیجن قال نعم او انت الذي لقيتني بمكه او زتا پیجنم تاغه سړی چې ما سره مکه کې ملاو شوی وي. قال فقلت ما ودل يا رسول الله اخبرني عما علمك الله مال خبر را کا په بار دغه څه کې چې تا ته الله رب العالمین هغه خودلې دي. مال دغه خبر راکا او ما ته هغه معلومي نه دي زه پاغه باندې نه پوهیږم. اخبرني عما علمك الله واجهله ماذا زتنا خبر یم. اخبرني عن الصلاه مال د مانزه په باره کې خبر راکا. قال وصلي صلاه الصبح د سار من کوا سو مقصور عن الصلاه ما ته ویلې ته څه کوا د سار منځ کوا به د منځنه ته بنشه تر دې
سو وخت پورې ثم اقصر عن الصلاه حتى ترتفع الشمس تر دې چې نور راوچت شي قید رمح په اندازه د نزی باندې فإن تطلع زکه د انور راخیږي نه تطلع کله چې راخیږي بین قرنی شیطان په ما بین د دوخ کرو د شیطان کې وین اذ یسجد له الکفار دغه وخت کې د انور ته سجدي لګي کفار ثم صلی بمنک فإن الصلاة مشهوده دی مانزه ته ملائکه حاضریږي ځکه چې مون باندې ملائکه گواہی کوي او دا رنگ د لیکلو د پاره هغه ورته حاضریږي فإن الصلاة مشهودة محظورة ملائکه ته حاضریږي او دا رنگ لیکل کوي حتا یستقل الظل بالرمح وای تر دې چې سورې پکې مېدو باندې شي د نيزي برابر چې دا د نصف النهار یعنی د زوال وخت دی ښه دی وخت کې به د مانځنه بنشي چې کله زوال شروع شوه اعلان یې نور په ځای باندې ودرېږي نوای ثم اقصر ببن شان صلات د مانځنه فهین دین تسجرو جهنم دغه وخت کې خټ کیږي جهنم فاذا اقبل الفيء کله چې به سوره شروع شو فصل منذ کا فإن الصلاة مشهودة محظورة منت ملائکه حاضریږي حتی تصلي العصر تر دې چې د مازیګر منځ وکړي ثم اقصر عن الصلاة به د منځنه بن شات تغرب الشمس تر دې چې نور ډوب شي وإن تغرب بين قرني الشيطان ذکر نور ډوبېږي په مابین د دوه کرو د شیطان کې وهینه دې یسجد له الکفار دغه وخت کې سجده لګي هغه ته کافر قال فرمایدا فقلت ما یا نبی الله د الله پیغمبر فلوذو حدثني عنه ما ورته چې اې د الله پیغمبره مال ده او دس مبارک خبر راکا فقال وفرمایل ما منکم رجل يقرب وضوءه نبی علیہ السلام فرمایل پتاسو کې څوک نشته پتاسو کې یو کس چې هغه ځان ته نږدې وبد او داسه فیتمضمض خلیته وبواټي واستان چې پوزي ته واچي فیستان سره پوزه سن کی الا خرت خطایا وجهه مگر رجیږي با ګناونه د مخ داغه چې مخ انځي د مخ نه به ګناونه رجیږي من اطراف لحيته د طرفونو د ګیری نه مال مای د وبو سره ثم يغسل يديه الى المرفقين ببلاسن وینځ تر څنګه بیج بلاسن وینځ تر څنګه الا خرت خطايا يديه مگر وبرجيږي ګناونه د لاسونو د مینا ناملې د ګوتنه مال مای د وبو سره ثم يمسار سو به په سر باندې مسو کی الا خرت خطايا راسي مگر وبرجيږي ګناونه د سر دغه من اطراف اشاره د طرفونو د ویختونه مال مای د وبو سره ثم يغسل قدميه الى الكعبين بوینځ قدمونو طرف ګټکو پوره الا خرت خطايا رجلي مگر برسي او برجيږي ګناونه د خپل دم مینا نامله د ګوتو سره مال مای مینا نامله د ګوتو نه مال مای د وبو سره فإن الماء مال مای د وبو سره ثم يغسل قدميه الى الكعبين بوینځ قدمونه تر ګټکو پورې الا خرت خطايا رجلي مگر برجيږي ګناونه د خود د مینا نامله د ګوتو نه مال مای د وبو سره فإن هو قام نو کچرته داود د فصل لمونځ کو فامد الله د الله حمد یو اسنا علی د الله صفت یو ومجده بالذي د الله تعالی وی بیان کړه پاګه باندې هو له اهل چې الله رب العالمین داغه اهل دی وفرغ قلبه لله تعالی وفارغ خپل ځل الله ته الا انصرف من خطيئته مگر دا به واپس شي د ګنا نه کهیته یوم ولدته مول کسرنګ چې د مور نه پیدا شوی څنګه چې د مور نه پیدا او د ګناهونو نه صفاو د قشام به رب العالمین صفاک فحدث عمرو بن عبسه وهي حدیث بیان کو عمرو بن عبسه بهذا الحديث فدي حدیث باندې ابو امامه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مرګره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال هو ابو امامه ابو امامه وتل يا عمرو بن عبسه
انظر تو وګوره ما تقول تسوي في مقام واحد يؤتى هذا الرجل وی ابو امامه تسوي چې په یو ځای باندې دې سړي ته دا مقام رب العالمین ورکوي. فقال له ابو امامه يا عمرو بن عبس انظر وګوره ما تقول تسوي في مقام واحد په یو ځای کې يعطى هذا الرجل چې ورکولی شي دغه سړي ته. فقال عمرو ته يا ابا امامه لقد كبرت سني، هغه ورته اے ابو امامه زما عمر ډیر شوی دی وګت شوی دی، ورق عظمي اډوکی می کمزوري شوی دی، وقترب اجلی او مرګ می رانږدې شوی دی، وما بي حاجتن او زما ایت ضرورت نشته ده، اکذب علی الله تعالی چې زه په الله تعالی باندې دروغ وایم. یعنی دای وته تصدیق د دې کو چې دا حدیث ما ته بیان کدا صحیح حدیث دی. وای زما څه ضرورت ده چې زه په الله باندې دروغ وایم، ولا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او نو د الله پر رسول باندې، لو لم اسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما دا حدیث نوی اوریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه، کچرته ما دا حدیث د نبی رسول الله نه اوریدل الا مره مگر یو کرته مرتين یا دو ثلاثه درې کرته حتی عد 7 مرات و کرته مته اوریدل. ما حدثت ابدا به، ما بکلم دا حدیث نو بیان کړي، ولکنی سمعته اکثر من ذلك، لیکن ما د دینه ډیر د نبی علیہ السلام نو اوریدل دی. رواه مسلم. قوله دا قول جراءه عليه قومه هو بجيم مضمومه، دا په جیم مضمومه سره ده، بالمد په مصدر علی وزن علماء ده، ای جاسرون په معنا سره راځي، په معنا د زړورتیا سره راځي. جاسرون مستطیلون غیر هائبین، په معنا سره راځي یعنی هغه یعنی داغه قوم پاغه باندې جرأت زړورتیا کول او داغه نه بی خوف یریدل تنه. هذه روایت المشهوره، دا روایت مشهور ده، او روایت ورواه الحمیدی، حمیدی روایت کړه ده، وغيره. حراء بكسر الحاء المحمله، حاد ټکی وته نشتا. وقال غوي معناه معنی داوا غضاب ذو غم وهم، چې هغه غوسو او غم او فکر والو په پیغمبر باندې غوسو او په غم کې پراتو. قد عیل صبرهم به، چې دا هغه صبر پیمانه ډکه شوی و. قد عیل صبرهم به معنا صبر پیمانه ډکه شوی و. حتی اثر فی اجسامهم، تر دې چې اثر کړو د دې په بدنونو کې، من قولهم دې قولنا حرا جسمه يحرا، په معنا سو اذا نقص من الم او غم، کله چې جسم کې نقصان پیدا شي د یو درد د وجنه. ونحوه وصحيح انه بالجيم، سیدا دا په جیم باندې ده. جراءه عليه حراء النذكا، قولو دا قول بین قرنی شیطان ای ناحیه راسه، داغه طرفونه د سر ته مراد دی. والمراد والتمثيل، تمراد تمثيل لسی مثال او معنی معنی دا ده انه حين اذ يتحرك الشيطان، دغه وخت کې شیطان حرکت کوي، و شیعته و شیعته او د شیطان ډله، و يتسلطون خلق باندې څه کوي غلبه کوي. وقولو دا قول يقرب وضوءه، معنی څه شی ده يحضر الماء الذي يتوضأ به، حاضر کی هغه وبو چې پاغه باندې ودس کوي. وقولو دا قول الا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمه، دا په خاصه ټکه پکې ده، معنی څه ای سقطت وګرځيږي. ورواه بعضهم جرد بالجيم، بعض په جیم راوړل، والصحيح بالخاء، صحیح په خاصه ده، وهو روایت الجمهور، دا روایت د جمهور ده. وقولو دا قول فيتنثر
تنصر دی او دا قول چې فیستنصر معنا څه ده ای یستخرج ما فی انفه من اذى هغه چې روباسي چې کومه ده په پوزه کې ګندګي ده والنثرة طرف الانف نصرت څه ته ویل کېږي طرف د پوزې ته وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی رسول الله روایت نقل کړي قال د الله پیغمبر فرمایل اذا اراد الله تعالى رحمت امه کله چې الله تعالی اراده د رحمت په امت باندې وکي قبض نبیها قبلها د امت نمخ کې داغه نبی وفات کی روح واخلي فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها نو نبی داغه د پاره مخ کې لګل شوی او داغه تنظیم برابرې فجعله لها وګرځي الله د پیغمبر د امت د پاره فرطا مخ کې تلون کې وسلفا او یا فرطا وسلفا معنی ده مخ کې تلون کې او نظام برابرون کې الته ول ارث برابرې بینه ده و اذا اراد هلاکت امه کله چې اراده وکړي د هلاکت د امت نو عذبها الله تعالی قوم له عذاب ورکړي او نبی وایي پیغمبر ژوند دی فاهلكها الله تعالی دا قوم تبا کی او هو حي او دا پیغمبر ژوند دی اندرو ته ګوري فقر عینه بیالاکه د پیغمبر سترګې خشي دی په هلاکت هین کذبوا کله چې دوی د پیغمبر تکذیب کو واسو امر داغه د حکم خلاف کو رواه مسلم حدیث صحیح مسلم کې راغلی دی نو د دې دواړه حدیثونو نه ډېرې فائدې راوتلې یو غټه فائدہ د الله رب العالمین امید ساتل د الله د رحمت ان شاء الله تعالی د دې په وجه باندې به رب العالمین ستا هغه ګناهونه معاف کړي چې کله ستا د الله نه امید و تعالی رب العالمین د توبې توفیق درکړي وصلی الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم